تاسو ګوریا بسین خبر زویم ادریس خان کې نیو لیگ په بریالیتوب سره حکومت کول غواړي نو فیصله دی په اتفاق سره وشي بلاول بټو زرداری بیان ګرینډ امن جرګه په کرم کې د قبایلو ترمنځ د امن تړون په کولو کې د پاتې راغله خبرو تفصیل سره پرته ډیرو کې د میډیا سره د خبرو کې بلاول بټو ویل چې وبب د هر په بنیاد حق دی او پیپلز پارټي د خلکو د مشکلات د حل لپاره عملي اقدامونه پورته کوي هغه زیاته کړي چې د خلکو د اقتصادي بحران د امنیت خراب صورتحال نه پریشان دي او سیاسي مشران د ترکیږي او ډېر امیدونه ده لري بلاول بټو ویل چې وفاقي حکومت ته پکار ده چې د صوبایي سرو د مشوره فیصلې وکړي هغه ویل چې د سند او پنجاب د ترقیاتي منصوبو لپاره زموږ سره د واده شوي دي چې عملي کېدل په ضروري دي وفاق د پکار ده چې حکومت د صوبایي اندیشي د خبرو اترو او لارې لرې کوي د پیپلز پارټي مشر ویل چې د غونځي او تور باندې اقتصاد د ښکار کیږي خو دا کیږي چې خلکو د ورسېدي هغه زیاته کړي چې د انفراسټرکچر د ترقیاتي لپاره ډیجیټل انټرنیټ او د های سپیډ خدمتونه ضروري دی او د حکومت د دې د پام ورکړي هغه ویل چې د انټرنیټ کیبل او د انټرنیټ کیبل اله پاکستان د وار په وار مشکلات پیدا کیږي چې حل کولو ضروری دی هغه په تنزیه کې طور په اوویل چې کله وایي کیبل پرې شوي او کله وایي نه دي پرې شوي دي او خلکو ته د تیز انټرنیټ استاتاویو او براول د حکومت ترجیح پکار دی بلاول بټو زور وکړو چې وفاقي حکومت د په اتفاقي او مشوره فیصلې وکړي تر څو ته خلکو ته مشکلات حل شي او د صوبایي اندیشې لرې کړل شي ګرینډ امن جرګه په کرم کې د قبایلو ترمنځ د امن تړون په کولو کې د پاتې راغله د کرم ضلع کې د روان قبایلي جګړې او د پای رسولو لپاره د ګرینډ امن جرګه د دې وخت کې فیصله ته رسېدلې دي د حکومت په جرګې کې غواړي دعاو سره د حالي به ورځ هم هیڅ پیشرفت ونه شو د جګړې یو اړخ مشران د امن تړون دستخط کولو نه انکار وکړ چې د دې وجه نه د تیلو پاره د او ټیلو پاره چنار مرکزي سړک او د اکتوبر له 2 مای نیټې د ناره حصہ ترلی نه دی د دې ټرول لا دی وجنه هپاره چنار او پراکرم کې سل نه زیاتونه علاقو لا ملک سره زمکني رابطې ختم شوي دي د سړکونو ټول او کېدو د وجنه خوراکي کېږي او نور ضروري سمتونه او سامانونه کې کم شوي دي هسپتالونو کې د دوایان نشتوالي او د نورختیاو ځوان خطر کې اچولې دي او ډېرې خلک ځوان نه لاس ترلاسه کړه او دهشتګردو واقعات کې د ترلاسه پورې یو سل 10 کسان وژل شوي دي او د طبي اسنتیاو نه شیطون د وجه نه نورو خلکو د مرنتي سبب هم جوړ کیږي د کرم متاثره شویو خلکو د مرکزي سړک او د بندونو د وجه نه د کرم پلس کلب او نورو زیانونو کې ادارې شروع کړي دي د دې مظاهره سره د یووالي لپاره په کراچي اسلام آباد لاهور پېښور جنگ ګلګت او مظفرآباد کې هم احتجاجونه روان دي چې د دې وجه نه د ټریفک متاثره شوي دي او خلکو مشکلات سره د مخ کړي دي د قبایلي طنزه او بحل نه ناکامي او طویل بندش د علاقه کې انسانیت بحران نور هم سخت کړي دي حکومت او جرګې ارکینو باندې دباو ډېر کیږي زر ته زر د یو متفقه حل لپاره موندل شي او د خلکو مشکلات کم شي داسې مزید خبر لپاره بسین خبر فالو سبسکرایب شیر کوئ